د حبیب الله اخندزاده او د سراج الدین حقانی د نظر اختلاف. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ښه راغلاست درنوزي مهمو خبرونو ته. طالب چارواکو څو ځلې له نړیوالو غوښتنه کړې چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مثبت عمل ورسره وکړي. نړیواله ټولنه وایي که طالبان غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي نو باید ټول شموله حکومت جوړ کړي او ښځو ته د کار او زده کړو حق ورکړي. خو د طالبانو مشر مولوي حبیب الله اخندزاده وایي د هیڅ هیواد فرمایشونه نه مني او هیڅوک د حکومت کولو مشورې نه ورکوي. خو د عالمانو په همدې غونډې کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ټینګار وکړ چې په نظام کې مسلکي او په کارپوهو کسانو ته اړتیا لري او په وینا یې د جمهوریت د مهال وړ کسان هم باید په حکومت کې ګډ کړای شي. طالب چارواکو څو ځلې له نړیوالو غوښتنه کړې چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني او مثبت تعامل ورسره وکړي. نړیواله ټولنه وایي که طالبان غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي نو باید ټول شموله حکومت جوړ کړي او ښځو ته د کار او زده کړو حق ورکړي. خو د طالبانو مشر مولوي حبیب الله اخندزاده وایي د هیڅ هیواد فرمایشونه نه مني او هیڅوک د حکومت کولو مشورې نه ورکوي. خو د عالمانو په همدې غونډه کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ټینګار وکړ چې په نظام کې مسلکي او په کارپوهو کسانو ته اړتیا لري او په وینا یې د جمهوریت د مهال وړ کسان هم باید په حکومت کې ګډ کړای شي. اغلي حقانی ویل دلته چې د تیر شوي رژیم خلک دي د کار نه ده چې یو بل ته پیغور سره ورکړو بیا د زاړه زخمونه سره تازه کړو. تر دغو خبرو باید تیر شو، د شفقت او ترحم لاس پرې راتیر کړو. موږ تاسې دلته کادرونه مسلکي خلک لرو، نظام په طریقه باندې کیږي چې د هغوی افکار او ذهن اسلامي او ملي شي. باید موږ تاسې هغه د خپل ځان او ورور غوندې وبولو. بلخو د طالبانو د حکومت په اډانه کې له افغان شخصیتونو سره اړیکو کمیسیون چارواکي وایي د دوی هلو ځلو ښې پایلې لرلې دي. دا و د نورې شمدو کلی خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.